په دې خودګرځه نړۍ کې یوازې مور لوی نعمت دی چې الله تعالی ورته جنت هم د خپل لاندې کړی. همداسې یو زوی هم د مور څخه وپوښتل چې مورې جنت خو ستا دی ولې دې په لاسو کې نه دی؟ همداسې د خپل لاندې کړی. نو مور ورته په مسکا ځواب ورکړ زویه جنت مې ځکه تر خپل لاندې کړی چې هغې کې تا واخلم. نو د بچو لپاره تر ټولو آرام ځای د مور غېږ ده. دا دنیا ډېره بې وفا ده، خودګرځه، هېڅوک د چا په کار نه راځي، د چا همدردي نه کوي، هر څوک د خپل مطلبه دی. نو که د چا مور ژوندی وي الله تعالی دې ورته عمر ورکړي، د چا میندې په حق رسېدلې وي زما په څېر الله تعالی دې ورته په جنتونو کې لوی مقام ورکړي.